نی اخته یو کوو نو بیا و دوی ته خپل کار اسانه دی، دوی خپل مقصد په اساني باندې حاصلولی شي. زه بیرته آفرین یم د سنځاوۍ و خلکو ته چې په تېرو وختو کې چې کله دا د لیویز واقعه وسوه، زموږ بېګناه وروڼه یې شهیدان کړل. دا خلکو ډېر همت وکړئ، ډېر دی یې وکړه او له هر قسمه سیاسته زه، له هر قسمه قبایلیته زه بالاتر صرف او صرف د علاقې د ژغورنې دپاره، د علاقې د تحفظ دپاره پر یو ځای سو او نتیجه یې ویل دی چې نن موږ له هغو بلاو زه تر ډېره حده خلاص یو. که څه نن هم په موږ کې ایجنټان یې پیدا کړي دي، شاید په موږ تی کې به یو نیم ناست هم یې په هغه شکل کې هغه ایجنټانو باندې نظر پکار دی. هغه ایجنټان موجوده دي، تنخواداره ایجنټان له 500 تر 100 ځوانانو نن هم په دا سنځاوۍ کې تنخواداره ایجنټان موجوده دي او دا زموږ د علاقې د یوې ویشي حال و خپلو بادارانو و خپلو اکاګانو ته ورسوي. خو شکر دی عام ولس چې دی هغه په اتفاق دی. موږ به اوس هم په ځان کې ډېر اتفاق پیدا کوو. که موږ له بلیازه یا موږ له دا دښمنه ځان خلاصوو. عارف وزیر څه دهشتګرد نه و، نه دی غل و، نه دی په یو بل داسې جرم کې مطلوب و. خو دا اوس چې ده د پښتانه د ښه سباون خبره کوله، د ښه مستقبل خبره یې کوله، په وزیرستان کې د ظلم خلاف خبره کوله، په قبایلي علاقو کې چې کم ظلم سوی دی چې د پښتنو د کروړاو د عرباو مارکیټونه او کاروبارونه یې بلډوز کړل، هغه یې تر کیمپو پورې محدوده کړل. نن هم په کیمپو کې په لکاو پښتانه عزتمند خویندې مندې زموږ لوڼه بچیانې سپین ږیري په کیمپو کې محصوره دي او د بل وراشن ته ناست دي په یخو په ګرمیو په هر قسم تلات. نو د پښتون ژغورنې غورځنګ مقصد هم دا و چې دا د ظلم خلاف چې ظلم کله تر برداشت ووتی نو دوی راپورته سو او وقام ته و وطن ته دغه شعور ورکوي و علاقه ته چې د دا خلاف آواز فرض دی. کم از کم موږ که توپک نسو ویستلی، موږ د سوشل میډیا په ذریعه باندې، موږ د ریلیانو په ذریعه باندې، د جلسو په ذریعه باندې، د احتجاج په ذریعه باندې دا خپل نفرت ښکاره کولی سو و دښمن ته چې موږ له تا نفرت کوو. بېشکه په تا کې به اوس طاقت یي، ته به زورورې، خو وخت به راسي چې له تا زه به د هغو معلومو و نامعلومو د زراو د لکاو شهیدانو د ظلم بدله اخیستل کږي. هغه که بشیر بلور سي، هغه که هارون بلور سي، هغه که سردار عارف وزیر سي، هغه که د خړ کمر واقعه سي، هغه که دلته په کوټه کې سي واقعه، که په دا هرنایي کې، که په دا سنځاوۍ کې چې پر کم ځای باندې له پښتانه کام سره ظلم سوی دی، د دغه حساب غوښتونکی دی او دا حساب به کږي. دښمن په بنګلادیش کې هم عوام یې نه وی پکار، هغه ته تور لنډیان ویل چې دا توران دي، دا لنډیان دي، دا زموږ نه دي پکار. ټیکا خان زموږ مځکه پکار ده، دلته زموږ وسایل پکار دي، نن زموږ اوبه، زموږ معدنیات، زموږ د پښتانه وطن ګیس، کولا، تیل، دا د دا خلکو پکار دي او مځکې پکار دي چې د دوی کارخانې هم په چلېږي، د دوی بنګلې هم په آبادۍ، د دوی بچیان هم په یورپ او په امریکا کې سبقونه یایي او پښتون د دوو وختو پر ډوډۍ باندې قدرت نه لري. دوی له موږ سره هیڅ قسم همدردي نه لري، نه موږ برابر یو. د دوی په نظر کې موږ برابر نه یو، موږ د 3مې درجې بلکې د 5مې درجې د انسانانو په نظر و موږ ته کتل کېږي. نو که موږ برابر وو بیا به موږ په واک او اختیار د برابر شریکانو واک او اختیار نن هم له هغو بادارانو سره دی، له هغه اسټابلیشمنټ سره دی
په ګرد پاکستان کې قبضه کړې ده د محکومو قومو پر وسایلو باندې او په هغه باندې خپل د نس ور مړوي. و موږ ته څه پکار دي؟ و موږ ته دا پکار دي چې زموږ پر سطح باندې موږ د دشمن په مقصد پوه سو، موږ د دوی په منصوبو ځان خبر کو، موږ په اتفاق یو، موږ پر یوه وینا راوځو او که هر قسمه دلته و موږ ته خطره وه د هغه مخنیوی و. دی ویل دستی په دغه اتفاق باندې له دا پوسټه دوی راکښته سو، دا د غونډۍ له ټینکۍ له پوسټه دا ستی اتفاق راکښته کړل. دا نه ANP راکښته کړي دي، نه پښتونخوا راکښته کړي دي، نه PTM راکښته کړي دي، نه جمعیت راکښته کړي دي. دا د سنځاوۍ د ولس اتفاق دا خلک پر شا تنبولي دي، دا چک پوسټ یې خالي کوي. او بیا به هم که چیرې د دوی نیت نو د ولس په اتفاق باندې به موږ له دوی ځان ګورو او مخته به پالیسي بیان راځي د پارټیانو غه پر دا باره کې شاید نور احتجاجونه اعلان سي، دلته ریلیانې اعلان سي. نن خو ډېر پر کم وخت باندې موږ راغلي یو خلک، په کار دی چې تر دغه 10 واره موږ زیات خلک راوځو او خپل د پروژ کال او د بل کال پر ترڅ موږ کوم احتجاج کړی دی د هغه یو واره بیا د هغه دغه تازه کو د هغه یاد ستی د ګردو کور ودان. نو انشاءالله په اتفاق به یو او په اتفاق باندې به د دشمن مقابله کوو. کور مو ودان په عزت اوسئ.